بسم الله الرحمن الرحیم. نن لسم ریز ده د ما بچی د کینټ نه ټي اس پي عمر افریدي اوچت کړي دي. زه ستړی شوله، هره دروازه مې وټاکوله خو مجبوره شوله. نن 3 بجې پورې چې د ما بچی را نغلو انشاءالله زه به روډ بندوم، خو تر هغې به بند وي چې تر څو مې بچي نه وي راغلي. بچي نه پې باندې FIR شته، نه پې نور څه شته، نه نور څه شته، صرف اغوا برای تاوان دپاره یې اوچت کړي دي. پیسې غواړي 50 لکه روپۍ. انشاءالله چې 3 بجې به روډ بندم، خو تر هغې به نه کولوم چې تر څو پورې مې بچي نه وي راغلي. دا د ما ټولو قومونو له هم خواسته چې د ما ملګرتیا وکړو، او وړوکو او سترو له مې خواسته. زه د وزیر اعلی صاحب نه هم خواست کوم، د CCPO نه هم کوم، زه د کوارټ انتظامیه نه هم کوم، د ټولو نه. کلمو مشران څوره دي، عبید حاجي ده، که هغه اکبر خان ده، څوره هم چې انتظامیه ده که نه آرمی والا دي. زه ټولو له خواست کوم چې 3 بجو پورې ما بچي راشي. چې را نشي زه مجبوره یم. نن 10 ریز ده، نه سپینه ګونه نه توره ګونه، په ما یې لهي FIR کاټ کړه، خو بچي دې ما اوچت کړي دي. دا یو غونډه بدماش ده، ملک دین خیل ده، عمر نامه یې ده افریدی ده. انشاءالله چې 3 بجو پورې را نشي 3 بجې به زه روډ بندم، او تر هغې به یې نه کولوم چې پې مړېږم هم چې تر څو پورې ما بچي نه وي راغلي. زه بیا هم انتظامیه له خواست کوم چې په هره طریقه یې وکړو، د ما فریاد واورو. چې و مو نه اورېده بیا به زه هم د چا فریاد نه اورم. ډېره مننه. السلام علیکم.